هغه وخت چې ما له طالبانو سره د یوه بندي په توګه تیر کړی ډیر ژور او له تصور لرې اغیز یې راباندې پرېښی. داسې توري نشم موندلی چې ووایم څومره یې په بشپړه توګه بدل کړی یم. ځینې وخت مې داسې فکر کاوه چې مرګ مې نږدې شوی او ښایي هغه کسان بیا ونه شم لیدلی چې مینه ورسره لرم. خو د خدای په مرسته زه دلته یم، ژوندی یم، خوندي او آزاد یم. نړۍ کې بل داسې څه نشته چې ویې غواړم. ځان مې پرې نه ښود چې ناهیلی شم. تل مې هیله درلوده او هیڅکله مې هیله ونه بایلله. فکر کوم په داسې حالاتو کې که هیله ونه لرئ نو تاسو ته به ډیر څه پاتې نشي. نو هو، ما تل هیله درلوده. زه پوهېدم چې له دې ځایه به یوه ورځ وځم، خو له هغه یې ډیر وخت ونیو چې ما یې تمه درلوده. ښایي ډیر کسان به دا راسره نه مني، خو زما لپاره دوی عسکر ول چې د خپلو مشرانو خبرو ته یې غوږ نیوه. دوی بل انتخاب نه درلود. دوی ځکه دلته ول چې امر ورته شوی و چې زما ساتنه وکړي. له دوی هیڅ کرکه نه لرم. ځینو ته خو یې ډیر درناوی او آن د مینې احساس هم لرم. ځینې یې ډیر زړه سواندي او ښه خلک ول. همدې اړ کړم فکر وکړم چې ولې دا خلک داسې شوي. څه پیښ شول چې دوی یې اورپکۍ ته اړ کړل. خو دا ډیره ښکاره خبره ده چې کله یو کس در باندې ظلم وکړي او ګوښه دې کړي نو بیا که هر څه وکړي اعتماد او باور پرې نشي کولی.